بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا وښیم چې څنګه تاسو کولای شئ یو اتومات چک لیست جوړ کړئ. زه دلته تاسو ته د فارمسي د سکتور یو چک لیست جوړوم. البته دا سټانډرډ د فارمسي د سکتور یو واقعي چک لیست نه دی، متنادل یوه نمونه جوړه کړې ده. مثلا د روغتیا وزارت چې د فارمسي د نظارت چک لیست یې په لاس کې وي، چې یوې فارمسي ته ننوځي او د هغه نه دا پوښتنه کوي. ما فکر وکړ دا 10 سوالونه اچولي دي چې زړه دوا مشاهده شوله، مثلا فارماسیست موجود نه و، د ثبت اسناد موجود نه و، دوا قیمته خرڅېدله، د مخدره دواګانو المارۍ جدا نه وه، د دوا استعمال ناروغ ته نه تشریح کېده، فارماسیست د دوا قیمت په نسخه نه لیکي، دواخانه چټله وه، د پیچکاریو البته دا سپل یې غلط شوی دی، د پیچکاریو او ستنو غیر منظم د منځه وړل مشاهده شول. فارمسي ډاکټر سره تجارتي معامله لري. صحیح شو. تاسو به د هو او د نه دغه چک لیست ډیولپر ته راشئ. ډیولپر ته چې راغلی په دې ځای په انزرټ باندې به کلیک وکړئ، دغه د چک مارک علامه وینئ. په دې باندې چې کلیک کړئ تاسو ته به دا چک مارک راشي. صحیح شو. تاسو ته اتومات دا د ده هغه درکوي، دا چانس درکوي چې په دې باندې کلیک وکړئ، یس او نو انتخاب کړئ. صحیح شو. نو دا چې انتخاب کړئ تاسو د دوی نه دا وینئ په مستقیم شکل باندې چې یس او نو انتخابوئ. دم چې کله انتخاب کړل نو د دوی لپاره چې تاسو د دوی لپاره قانون کېږدئ چې په کوم وخت کې دا ټرو وي او کوم وخت ټرو نه وي. په هر چک لیست باندې دغه وړ د ټیک باکس چې دی په دې باندې که کلیک وکړئ چپه، نو دلته راشئ فارمټ کنټرول ووایه. فارمټ کنټرول هم چې ووایو په دې کې تاسو ته انچکډ او چکډ او میکسډ. صحیح ده. زه چکډ ورته وایم. په دې ځای کې دغه سیل ایریا به ورته انتخاب کړئ چې ټرو. مثلا که چک شي دا ټرو کړه، او که چک نه وي فالس یې کړه. مثلا په دغه ځای کې اوس دا چک دی، دلته ټرو ورته لیکل شوی. صحیح ده. نو دا به زه انچک کړم. چې انچک یې کړم دا به فالس شي. نو په همدغه رقم دا فرمول تاسو د ټول دپاره استفاده کولی شئ. چپه کلیک به وکړئ. مثلا د دې لپاره چپه کلیک هم چې وکړو فارمټ کنټرول به ووایه. فارمټ کنټرول هم چې ووایو د دې لپاره به بیا دا ځای انتخاب کړئ، چک یا انچک هر یو مو غوښتو. صحیح شو. نو دا ما د ټول دپاره وکړو د دغو 10 سوالو دپاره. دله یې هو دی او دله نه دی. مثلا چې که چیرې هغه خلک کو هغه ته باید شی وکړي، او که خلک هغه نه کو کوم شیان ورته. په آخر کې دو په خاطر باندې چې تاسو د فارمسۍ دغه مامور ته یا څوک چې په فارمسۍ کې کار کوي یا دوافروش چې دی د هغه لپاره راپور ورکوي د دولت د مامور په حیث باندې که نه، نو تاسو باید ووایئ چې آیا دا نفر دغه ټول فعالیت یې چې کړی دی 2 نفر مثلا ښه کار کړی دی که یې نه دی کړی. ټول شیان ته یې مثلا زه وایم چې زړه دوا مشاهده شوله. هو. صحیح شو. فارماسیست موجود نه و. زه وایم چې نه فارماسیست موجود و. د ثبت اسناد موجود نه و. زه وایم نه. صحیح شو. دوا قیمته خرڅېدله. هو. صحیح شو. د مخدره دواګانو المارۍ جدا وه. د دوا استعمال ناروغ ته نه تشریح کېده، یعنې د نه کیږي. فارماسیست د دوا قیمت په نسخه نه لیکي. صحیح شو. دواخانه چټله وه. زه وایم هو. دواخانه یې نه وه جارو کړې. د پیچکارۍ او ستنو غیر منظم د منځه وړل مشاهده شول. مثلا پیچکارۍ په کثافاتو کې اچولې، زړې پیچکارۍ چې دا یو ډېر غیر سټنډرډ او غیر مسلکي کار دی. صحیح شو. نو هغه ځایونه هم چې نه دي انتخاب کړي هغه به ټول نه کړو. صحیح شو. نو د فارمسي ډاکټر سره تجارت و مثلا هو. نو دا هم چې کله انتخاب کړ صحیح شو. نو د موږ دا ټول اوس انتخاب شول. په دې ځای کې اوس به راشو په دې ځای کې ووایو چې آیا فارمسي د قوانینو څخه سرغړونه کوي که نه. نو که چیرې موږ ووایو نو چې په هر ځای کې مو وکړی دی د دې معنا دا ده چې دغه فارماسیست مشکل لري. صحیح شو. نو زه به په دې ځای کې ولیکم چې د دې په خاطر چې په فورمول باندې موږ ته ووایي کاونټ اف به نمشته کړه دا به ووایه. نو په دغه ځای کې به دغه ټول ټرو چې دی دا د اول خانه یا د هو دپاره دا به ووایه. دا هم چې انتخاب کړو د دې نه به وروسته بیا کامه ورکړه دله به ووایه چې ټرو. صحیح شو. انټر به ووایه. نو که چیرې اوس تاسو دې ته وګورئ
شپږ دانې دلې راغلل. نو زه به دله سټنډرډ ورته کېږدم، په دې ځای کې به مثلا نوشته کړمه د دغه فورم د تفسیر دپاره. مثلا دله بیمه که چیرې مثلا د دې دپاره دله 10م سوال و، دا به 11م سوال کړو، دا به 12م کړو او دا به هم 14م سوال کړو. صحیح شو. نو زه اوس ویمه که چیرې 11م سوال هو ځواب شوی وي نو ستونزه شته. صحیح شو. نو زه که چیرې اوس دې ته وګورم آیا فارمسي د قوانینو څخه سرغړونه کړې ده که نه، د دې په خاطر چې موږ شپږ دلې هغه لرو، نو دې ته به زه دلې یو بل چک مارک هم ورکړمه. را به شو ډیولپر ته چې راغلو، زه به دلې انزرټ ته راشم او یو چک باکس به په دغه ځای کې واچوم. چک باکس هم چې واچوم، صحیح شو. نو دا چې انتخاب شو، نو دلته به موږ ته دا راشي، دا به مو انتخاب کړو. صحیح شو. نو زه به دا وساتم چې که چیرې 11م سوال ځواب شوی و نو ستونزه شته، زه به دا ټیک مارک کړم. صحیح شو. ستونزه موجوده ده. څو فیصده ستونزه لري، نو دا به انتخاب کړئ. دا به ووایه چې په هو کې فکر وکړئ هر سوال 10 نمرې لري. صحیح شو. ضرب د 10. د دې په خاطر چې دا په پښتو باندې و دا انتخاب نشو، دا به انګلیسي ته واړوئ. دا ضرب د 10. صحیح شو. تقسیم د 100 کوئ چې فیصدي درته وځي. د دې په خاطر چې موږ دلې فیصدي نه وه انتخاب کړې، دله به راشئ فیصدي 80% ستونزه لري. صحیح شو. د نظارت مجموعي نمرې څومره دي؟ د دې په خاطر چې پازیټیو نمرې چې دي د 2 نفر، نو د پازیټیو نمرو دپاره به موږ د کاونټ اف ووایو، کاونټ اف قوس په شروع کې. د دې دپاره به ټول پازیټیو انتخاب کړئ. دا د موږ د نه چې دي. صحیح شو. دا هم چې انتخاب کړو، که چیرې دا ټرو انټر به ووایو، نو د دې اوس د موږ دلته 4 انتخاب شوي دي. صحیح شو. 4. نو د دې په خاطر چې موږ فیصدي وایستلی شو، دا به ضرب د 10 کړو. ضرب د 10 چې کړو 40 به شو. زه به دلته دا فیصدي ورڅخه ونیسم. نو د دې په خاطر باندې چې دا موږ دلې فیصدي ونیو، دا به تقسیم د 100 کړو. صحیح شو. نو 40% د نظارت مجموعي نمرې شولې او 80% ستونزه لري. اوس به زه راشم د دې په خاطر چې دا موږ تیار اتومات انتخاب کړو، نو زه به راشم دا به د هو نه ته وړم، دا به هم نه کړم، دا به هو کړم. دلې دا هو چې دی دا به نه کړم، دلې به راشم. نو ګورئ که تاسو وینئ په دغه ځای کې دا مستقیم اتومات دلې تغییرېږي. دا به هم وړم، دا به هم وړم. صحیح شو. نو دا مې چې وړول، نو را به شم دې ته، دا دواړه به هم لرې کړم، د دې په ځای به دا انتخاب کړم. نو ګورئ که چیرې تاسو ووینئ ما تنها اوس دلې یو دانه انتخاب کړی، یو دانه فالس دی. صحیح شو. دا به بیرته انا انتخاب کړم، دلې به یو. نو ګورئ ما یو دانه د هو نه انتخاب کړی، باید 1% وي. صحیح شو. یعنې 10% شو. یو په یو ځای کې مشکل لري. مثلا هغه کوم ځای دی؟ فارمسي د دوا قیمت په نسخه کې نه لیکي. صحیح شو. او بل څو فیصده ستونزه لري؟ تنها 10% ستونزه لري. د نظارت مجموعي نمرې څو دي؟ 90%. صحیح شو. که چیرې 11م ځواب موږ دلې ورته ویلي وو که دغه 11م ځواب مثلا که چیرې ستونزه ولري نو دا ټیک مارک کړئ. د دې په خاطر چې موږ یو ستونزه یا 10% ستونزه شته ده، دا اوس هم ټیک مارک کړو. مثلا دو ته اوس ورڅو، دا هم د منځه وړو، دا هم چې د منځه یوړو، دا به ټول یعنې ټول ټرو شو. نو اوس که چیرې تاسو دا وګورئ چې آیا فارمسي د قوانینو څخه سرغړونه کوي، دا 0 دی او فیصدي ستونزه هم 0 ده که نه، نو په دې صورت کې به دا د منځه یوسو. صحیح شو. او په عین وخت کې تاسو کړلی شئ چې د نه د فرمول آیا فارمسي د قوانینو څخه سرغړونه کوي. مثلا د دې لپاره به دا ورته ووایو چې کاونټ اف هم چې ووایو، صحیح شو. کاونټ اف
دغه غونډ ځای به انتخاب کړئ د نه دپاره. صحیح شو؟ کامه به ورکړئ دله به ورته نوشته کړئ فالس انټر. د دې په خاطر باندې چې موږ نه وو انتخاب کړی موږ به دا بیرته وړو ټرو ته، د دې په خاطر چې د موږ اصلي ځواب چې دی ټرو دی. نو تاسو دلته اوس وګورئ چې د موږ ټول دا ټرو ټرو شو. 10 ځوابونه لري. 10 ځوابونه معنا دا ده چې یو کوه په دې ځای کې دا مشکل لري. صحیح شو؟ او که چیرې 10 وو مشکل یې نه درلوده. نو تاسو په دې رقم کړلی شئ چې یو اتومات چک لیست جوړ کړئ. د دې په خاطر باندې چې دغه چک باکسونه راولئ ډیولپر ته به راشئ، په ډیولپر کې په انزرټ باندې کلیک وکړئ او په انزرټ کې تاسو دغه چک باکس لیدلی شئ. چک باکسونه هم چې ورته وارد کړل نو دا به د تاسو فورم راشي. اوس د دې په خاطر چې تاسو په فورم کې دغه فالس او ټرو را نشي، اسانه لارې دا ده چې تاسو د رنګ سپین کړئ. رنګ به سپین کړئ چې په فورم کې نه معلومي. اوس که چیرې تاسو خپل فورم چاپوئ کنټرول پی ورته ووایئ نو د تاسو فورم به دلته درته راشي. صحیح شو؟ دا د تاسو د فورم دی چې چاپي. البته دا د ما پرنټ ساحه وایي د ویډیو د ثبتولو ساحه چې دا تنها نیم فورم ویلي ټول فورمونه ګرځي. نو په بښنه په دې رقم باندې تاسو کړلی شئ چې خپل فورم اتومات جوړ کړئ د هرې برخې دپاره. او یو شي ته هم پام وي چې دغه د روغتیا د وزارت اصلي فورم نه دی، ما تنها د یوې نمونې په شکل باندې استفاده کړی دی. که چیرې تاسو غواړئ په دې رقم باندې فورمونه جوړ کړئ، اول خپل سوالونه جوړ کړئ، نمبر ورکړئ، د نه چک لیست ورته انتخاب کړئ. د هر فورم دپاره سټنډرډ فورم باید عنوان ولري او اداره یې معلومه وي او ښه فورم هغه فورم وي چې هغه نمبر ولري. مثلا فورم 001 فورم 002 یا M3 فورم M4 فورم نوم یې باید معلوم وي. صحیح شو؟ نو کله چې دا مشخصات ورکړل وروسته یې تاسو د کاونټیف فورمول استفاده کولی شئ او د هغه د طریقه تاسو فیصدي معلومولی شئ یا ستونزې. مثلا تاسو څه یوې فارماسۍ ته تفتیش کړئ، کمپیوټر در سره دی، مستقیمه په چې څنګه نتیجه وکړله مشاهدات هم وکړل، خپل راپور ورته نوشته کوئ، چاپوئ، یوه کاپي هغه ته ورکوئ، نور خپل د ځان سره وړئ. نو په دغه رقم باندې تاسو د خدمات سټنډرډ کولی شئ. په دغه رقم تاسو کړلی شئ چې با کیفیته خدمات وړاندې کړئ. چې تاسو د کیفیت هغه کوالټي ټولز وګورئ، یو د هغه نه چک لیست دی. نو چک لیست تاسو په دې رقم جوړولی شئ او استفاده ترې کړلی شئ. کوم چیرې کومه پوښتنه وي کمنټ لرئ، غواړئ کوم شی زه کې تجدید کړمه، نوي یې کړمه، تغییر کې راولمه، لطفا کمنټ ورکړئ په دې باره کې او زه به حتما د تاسو دپاره نوې ویډیو پرې جوړه کړم. مننه.